د زړه حمله یا مایکارډیل انفیکشن. د زړه حمله هغه وخت منځته راځي کله چې زړه ته د وینې جریان کم شي یا هم بند شي. بندښت معمولا فکرونری ارټری یعنی کرونری شریانونو کې د غوړ یا کولیسټرول او نور موادو د جمع کېدو په صورت کې رامنځته کیږي. ځینې وخت کېدای شي یو نسج ټوټه شي او د وینې جریان ته داخل شي او کولای شي د وینې جریان زړه ته کم کړي. دا کار د زړه د عضلاتو د ویجاړېدو لامل ګرځي او د حملې امکان منځته راوړي. د حملې ځینې نښې نښانې. دا نښې په مختلفو ناروغانو کې مختلفې دي. ځینې خلک لږې نښې لري، ځینې خلک سختې نښې لري او ځینې خو بیخي نښې نه لري. د زړه د حملې معمولي نښې دا دي: د سینې درد چې په اوږه کې، لاس، شا، غاړه، ژامې یا غاښونو او یا ځینې وخت د خېټې پورتنۍ برخې ته هم خپرېږي. سړه خوله، ستړیا، زړه سوځېدنه، بدهضمي، ناڅاپه سرخوږي یا سردرد، ساه لنډي هغه نښې نښانې دي چې د معمول مطابق ناروغانو کې منځته راځي. په میرمنو کې شاید دغه نښې لږې وي. ځینې وخت لومړني نښې نښانې ناڅاپه د زړه د حرکاتو بندیدل دي. ځینې د زړه حملې ناڅاپه برید کوي مګر ډیری خلک د خبرتیا نښې لري چې ساعتونه، ورځې او شاید اونۍ هم دوام وکړي. په لومړیو کې انجینا پیدا کیږي. انجینا زړه ته د وینې جریان کې لنډمهاله کمښت له امله منځته راځي. نو که چیرې دغه نښې ولرئ نو تاسو یو معالج ډاکټر ته مراجعه وکړئ ترڅو ډاکټر ستاسو فشار، نفس او تبه کنټرول کړي او تشخیص کې ویلی شو چې کله چې تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ هغوی له تاسو د تاریخچې پوښتنه کوي. تاسو یو ګراف یا ECG اخلي او د کولیسټرول معاینه مو کوي. که چیرې تاسو د زړه په حرکاتو کې فرق ولرئ، ټکی کارډیا یا بریډي کارډیا ولرئ نو بیا په تاسو د زړه د حملې شک کېدای شي. درملنه: د زړه د حملې څخه هر دقیقه وروسته د زړه ډیری نسجونه مړه کیږي. نو په دې صورت کې باید د وینې جریان سمولو، اکسیجن ورکولو لپاره عاجله درملنه وشي. اکسیجن باید سم د لاسه ورکړل شي. باید وکتل شي چې د وینې جریان جزوي دی که مکمل بند دی. نو تاسو باید اسپرین هم استعمال کړئ ترڅو وینه نری شي. بیا کېدلی سي وینه په تنګو رګونو کې هم زړه ته ورسیږي او د امکان تر حده مو د ژوندي پاتې کېدلو سبب شي. له درملنې مخکې باید وقایه وشي. د وقایې لپاره باید تمرین وکړو، صحیح خواړه وخورو، له مالګې، بورې او شهم لرونکو خوړو څخه ډډه وکړئ. ټول حبوبات، سبزیجات او میوه‌جات غوره کړئ. سالم وزن وساتئ. ډیر وزن په زړه فشار راوړي. سیګرټ مه څکوئ. الکول لرونکي مشروبات بند کړئ. خپل چیک اپ وکړئ چې په منظم شکل خپل معاینات باید ترسره شي. خپل فشار کنټرول وساتئ. همدارنګه کولیسټرول او شکر مو هم کنټرول کړئ. نو دا د زړه د حملې په اړه معلومات په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي.